ملا یعقوب طالبان مالي استقلال ته نږدې کړي. یو شمېر مخکښو رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مجاهد زوی ملا یعقوب توانېدلی چې طالبان له مالي استقلال برخمن کړي. سرچینه لیکي د طالبانو مالي استقلال ته نږدې کېدل په دې معنا چې ښایي دا مسله په افغانستان کې د جګړو د دوام سبب شي. یادو رسنیو ویلي چې د ناټو هغه راپور ته یې لاسرسی پیدا کړی چې په هغې کې د طالبانو د اوسني وضعیت او فعالیتونو په اړه معلومات خپاره شوي دي. مطلب لیکي ملا یعقوب غواړي طالبان له مالي اړخه پیاوړي کړي او دی په دې هدف کې تر یوې کچې بریالی شوی هم دی او لا هم کوښښ کوي چې دغه نیمګړتیا پوره کړي. راپور کې راغلي طالبانو دغه خلا د قانونو د استخراج او ځمکو عایداتو له درکه ډکه کړې او په خبره یې که نړیوال اقدامات ونه کړي نو طالبان به په سیمه کې یو پیاوړې ډله پاتې شي چې د زور له لارې به موخو ته د رسیدو لپاره کوښښ کوي.